السلام علیکم. زما نوم ډاکټر شهریار دی. ما کارډیالوجي کې FCPS ریزیډنسي کړې ده LRH هاسپټل نه. زه نن تاسو سره د بلډ پریشر باره کې خبره کوم چې د بلډ پریشر فیګرز خو اکثر هر چاته معلوم وي چې د 130 نمبر دی نو دا زیات دی، داسې کو د 70 80 نه لاندې دی نو دا کم دی. خو د بلډ پریشر د چک کولو طریقه دا 95% خلکو له یا خو نه ورځي او یا د ګایډ لاینز ولا چې کومه طریقه دا خلک فالو کوي نه. نو زه تاسو سره دا شریکوم چې بلډ پریشر په صحیح طریقه باندې څنګه ګوري. د ټول ناول خو چې تاسو چاله بلډ پریشر ګوري نو په کار ده چې هغه په یو داسې کورسۍ باندې ناست وي چې د هغه ملا سپورټډ وي، چې د هغه ملا ستا لګېدلی وي، چې د کورسۍ شاته بیک سپورټډ وي او د هغه خپې په ګراوند باندې لکه لګېدلی ګراوند سره ټچ وي ځمکې سره او دا کراس نه وي، لکه خپې په یو بل باندې اړولي نه وي. دا پکې ډېره ضروري خبره ده. او د دې نه مخکې چې په لکه مخکې په نیمه ګنټه کې د مریض چای نه ویسکلي، کیفین نه یې اخیستی، سګریټ نه څښلی، چا باندې غوسه نه کړي او یا یې څه منډه تیزه نه وهلي، ایکسرسایز نه کړی، کو دا شیزونه یې کړي وي نو بلډ پریشر زیات به غلط زیات راتللی شي. ها بل یو ضروري پوینټ پکې دا هم دی چې د بلډ پریشر مثانه خالی وي، چې هغه واشروم اټینډ کړی وي، کو چې تته امتیاز هغه له ورځي وغه نه وي کړي نو دا هم غلط بلډ پریشر ورکوي. د هغې نه علاوه بیا چې کله تاسو بلډ پریشر ګورئ نو د مریض لاس په کار ده چې دا لاس داسې سپورټډ وي، دا په سیز باندې پروت وي او کوم ځای ته چې تاسو کف اچوئ چې هغه د زړه د لیول سره وي. چونکې د بلډ پریشر مطلب هم دا دی چې د اینې چې کم پریشر دی په رګونو کې نو هغه خو چونکې د زړه نه جوړیږي نو د زړه سره لیول کې د مریض لاس د زړه د لیول نه اوچت وي یا ډېر لاندې وي نو دا بلډ پریشر به غلط راځي. نو کله چې تاسو مریض داسې په دې پوزیشن کې کېنوئ څنګه چې دا ټولې خبرې ما وکړلې، بیا پکې یو اهم او ضروري خبره دا ده چې 15 منټه په کار ده چې بلډ پریشر څوک ګوري لکه ډاکټر یا هر څوک چې ګوري هیلث پروفیشنل او کوم مریض چې هغه دواړه 15 منټه غلی ناست وي او دا ریلیکس وي. د دې مقصد دا دی چې په دې 15 منټو کې یو انسان له ډېره هم غوسه ورځي خو چې هغه لږ خاموشه کېني یو 15 منټو نه هغه غوسه سړی شي، داسې دې 15 منټو کې دا مریض ریلیکس شي. نو خبرې د بلډ پریشر کتلو دوران کې هم او د هغې نه مخکې 15 منټه دا بالکل بندې دي. چونکې اوس خو موږ ویډیو جوړو نو 15 منټه هغه بریک خو پکې موږ نشو اخیستی، خو تاسو داسې ازیوم کړئ چې موږ 15 منټه خاموشه کړئ نو اوس د هغې نه پس موږ بلډ پریشر ګورو. د کف باره کې چې څه خبره ده نو کف دونه پکار دی خو تاسو ډېر ټایټ کف د غټ لاس والا مریض ته واچوئ نو دا به زیات بلډ پریشر ورکوي. داسې کو غټ کف د نري مریض ته واچوئ نري لاس والا نو هغه به هم غلط بلډ پریشر ورکوي. نو ضروري دا ده چې کف دونه وي چې د مریض د لاس نه هغه 80% لاس نه تاویږي، چې لکه دا نه چې دوه قطه ترې راتاو شي یا ترې بیخي راتاویږي نو په زور تا پې لاس ایښي، دغه صورت کې به هم غلط بلډ پریشر راځي. کف به اچوي کوم ځای ته دا چې کوم جوړ دی لکه دا جوړ دی داسې نو دې ځای کې به تاسو دوه ګوتې کېږدي او د دې نه دوه ګوتې بره، چونکې دلته به تاسو د سټیتوسکوپ ډایفرم ږدئ نو د دې نه دوه ګوتې بره پکار دی. نو اوس زه ستاسو مخکې ګورم چې مرکري به تاسو لاندې دی د دې شي څنګه راولئ او دې ځای کې د آرټري نښه وي که نه نو تاسو دا داسې دې ځای ته د چونکې دا چې کوم نبض موږ دې ځای کې ګورو نو دا تاسو دې ته مخامخ داسې راوستی شي چې دا تاسو داسې راولئ. بیا به تاسو کف به ډېر زیات په زور هم نه کلکوئ او بیخي سس به هم نه پرېږدئ، بس دونه ریلیکس. ګوره دا ته 80% نه زیات لاس د مریض کور شو نو دا مطلب چې دا کف د دې مریض د سایز دپاره دا ټیک دی. بیا راشو دې ته دا خو تاسو ته پته ده چې چا یوز کړی وي. ضروري خبره پکې دا ده چې دا مرکري چې کوم ده دا به تاسو په دونه حساب سره لاندې راولئ چې په یو سیکنډ کې دا صرف 2 mm/Hg لاندې راشي. دا به داسې په یو پړق هم لاندې نه لکه سر تاسو کتلي بس هغه ځای شروع شي یو سیکنډ کې کړپ لاندې راشي، هغه هم د دې مطلب چې دغه بلډ پریشر صحیح چیک نه شو. د دې کف د انفلیټ کولو نه مخکې پکار ده چې دې ځای کې نبض وي. هغه خو به زه تاسو د بلې ویډیو کې ښیم چې نبض به څنګه، خو چې دا تاسو ګورئ او بیا تاسو کف شروع کړئ انفلیټ کول نو چې په کوم ځای کې دا نبض غیب شو زمانه د دې مطلب چې د همغه د دې مریض برنی بلډ پریشر دی او د هغې نه به تاسو بیا 20 یا 30 mm/Hg بره لاړ شئ. کله چې تاسو بره لاړ شئ بیا دغه پوینټ باندې تاسو به سټیتوسکوپ واچوئ او ډایفرم به دلته کېږدي. اوس څنګه تاسو ته ما وویل چې تاسو به په یو سیکنډ کې به تاسو 2 mm/Hg لاندې راځئ نو دا به تاسو په ارام په ارام لوس کوئ. څنګه تاسو دلته دا دغه ښکاري په دې اندازه به تاسو په مزه مزه راځئ. تاسو ته به دې سکرین کې دا ګراف ښکاري دا چې لاندې را روان دی. دلته اوس ماته د اولنی اواز ماته سټارټ شو نو دا د برنی او دلته اوس ماته لاندې اواز سټارټ شو نو دا د لاندینی بلډ پریشر دی. ضروري یو خبره پکې دا هم ده چې کله تاسو څنګه بلډ پریشر وګورئ نو دا ډېر امپورټنټ پوینټ دی. فرض که تاسو بلډ پریشر وکړه او ستاسو په خیال باندې هغه 139
نو تاسو به 139 نه یادوي، دا به تاسو 140 یادوي. نیر چې کوم ایون نمبر فرض کړه لاندې تاسو وکړو دا 79 نو تاسو به 79 نه یادوي یا 87 تاسو به 80 یادوي، لکه ایون نمبر به تاسو یادوي. اوس ته چاته کو دا وې چې د بلډ پريشر 139 بټي 79 دی، نو لکه دا څه شو چې دا وې چې 140 بټي 80 دی، نو دا ټیک کاری. نو تاسو به نیرست ایون نمبر چې کوم هغه به تاسو لیکي. بلډ پريشر تاسو کله وګورئ نو د مریض لاس په خپل باندې انکور کوي او مریض ته به وایي چې ستاسو نه بلډ پريشر دی او هغه به په یو پیج باندې هم ولیکي او مریض له هغه پیج ورکړي. اصلي او د دې نه هم ښه طریقه دا ده چې تاسو په دغه بل لاس باندې هم بلډ پريشر وګورئ او په دوانو لاسونو کې چې د کم بلډ پريشر کو فرق پکې او کم زیاتو نو تاسو به هغه خپل ریډینګ واخلئ. دا مریض به فرض کو بلډ پريشر زیات راشي دا به تاسو ولېږئ او دته به دا وایي چې اوس خو چونکې موږ 2 پیری چیک کو کم از کم 15 منټه 10 منټ ګیپ باندې به 2 پیری بلډ پريشر چیک کوي، بیا به ته وایي چې اوس به په بل موقع کې ته بیا راځي او زه به ستا بیا بلډ پريشر ګورم. نو لکه د ډایګنوزس یا د تشخیص لپاره پکار ده چې بلډ پريشر 2 پیری په 2 مختلف موقعو باندې چیک شوی وي. نو بس دا تاسو د آگاهی په تور دا میسج نور خلکو سره هم شیر کړئ چې بلډ پريشر په صحیح طریقه باندې ګوري. اکثر د خلک د ایگزامینیشن کاوچ باندې بلډ پريشر ګوري چې خپې راز وړاندې وي او شاته املام سره نه وی لګیدلی، نو هغه ډیره غلطه طریقه ده د بلډ پريشر د چیک کولو لپاره. ډیره مننه.